हेलो अस्सलाम वालेकुम څنګه یې ښه جوړې تکړه خوشاله یې امید لرم چې ښه به یې خوشاله به هم یې زما د ټیک ټاک خویندو وروڼو ولې چې نو خو درته څه نشم ویلی صحیح شوه زمونږ کره پرون داسې زمونږ مېلمانه راغلي وو چې هغو چې زما ټیک ټاک راواړو نو هغو زما د ټیک ټاک ویډیوګانې خپل ټیک ټاک ته خیجوي او په انبوکس کې خلکو سره خبرې هم کوي او نمبر یې ورته خلک رالیږي او د هغو تعلیم دی نو ځکه ما نن ویډیو خو مې نه کولې خو لکه مجبوره شومه مانه موږ بونیریان یو خو لکه دونه هم ساده بونیریان خو نه یو که نه او زیات تر ورسره زموږ د بونیر خلک زیات کر خبرې کوي زموږ د بونیر ماشاءالله ډېر زیات ښه خلک دی ښکلی خلک دی زما په شان غنم رنګ به پکې نه خو لکه د ځان خیال ساتئ او داسې په ټیک ټاکو کې په انبوکس کې د چا سره رابطې او خبرې مه کوئ دا ښکلې خبره هم نه ده او زه ما د ټیک ټاک سره ډېر زیات شوق دی ټیک ټاک یې کوم خو لکه د ټیک ټاک کې چا سره خبرې او میسیجونه او انبوکس کې خبرې دا شیزونه میسیجونه چا سره هم نه کوم نه دا مطلب کوم نه دا غلط کارونه کوم او نه مې دې ته دغه شته دی خدای پاک ته هغه ورځ نه راولي الحمدلله ټیک ټاک سره مې شوق دی دا به دي به څه وخته پورې به وي نو کوو به ټیک ټاک به کوو زما ګورې تعلیم بیخي نشته ځکه چې ما سکول نه دی ویلی دا خو دا خلک دی بس زما ویډیوګانې خیجي او د خلکو سره پې خبرې کوي او خلک پې ډېر ډېر دغه کوي که نه خو زه هغه چلونه نه کوم لکه ما دا خبرې لږې په غور واورئ او کېدای شي تاسو ته دغه واخلی که نه لږ غونته کې نو په دې وجه مې تاسو ته ووایي چې ګورې زما ګورې تعلیم نشته او د ځان خیال ساتئ داسې نه چې تاسو وایي چې دا بونیری ده هم دې سره په ټیک ټاک کې په انبوکس کې خبرې کوو او راشه دا ښکلې ده او راشه زه ورسره یارانه وکړم مرګتیا به کوم نه دونه ښکلې یم ساده پاده لوښې یم او بس هسې مې د ټیک ټاک سره شوق پیدا شوی دی ټیک ټاک کوم صحیح شو خو په انبوکس کې چاته نمبر یې مه لیږئ دا خو خلک دی زما ویډیوګانې ډېرې زیاتې خیجي او د خلکو پته نه لګي چې څه مطلبونه یې زما ویډیوګانې خیجي او چا زما په نوم باندې جوړې کړي چا پکې ښه زما نوم هم ورکړی چا څه چل کړی که نه ډاونلوډینګ یې پې کولاو کړي او نور یا خوا ټولې پیک ویډیوګانې پر یې موبایل کې نن سبا داسې چل دی چې پته نه لګي چې دا د دې ټیک ټاک دی خو دا د بل چا دی خو هر څه ډاونلوډینګ او ډویټ او دغه پې کلاوي کمنټس یې پې کلاوي نو خلک بیا وکړي څه په انبوکس کې نمبر ولیږي او بیا په میسیجونو خبرې کوي او راشه کو ټوخېږي زه دا چل نه کوم ښه